او د پاکستان دغه خامې تڼې چې دوی له خپل سرحدونه ونیول، موږ ته نږدې شول، په سرحد وړول، هغو چې راغلي دي میشته شوي دي، هغه منځکو ته ننوتل، پستې یې ټولې پخې کړې. نو دوی دې کبله چې دوی مقاومت کولی شي تر وحده پورې. نو موږ د آزادي میدان خلکو تر اوسه پورې چې مقاومت وکړلو، په خپله مېړانې، په غیرت، په شهامت یې کړی دی، او دوی ته په هر وخت کې په همدې خامو تڼو کې او په دې کم وسلو کې دا موږ شکه دوی ته شکست کړی دی. هغه عملي تاسې شاید ټول افغانستان په خبره چې هغې جملې نه هغه د لنډغري سر، موږ د جنډو سر ورته وایي، چې په هغې کې دوی ته موږ ډېر غټ تلفات ورکړل او ژوندي مو ونیول. یاره 1500 پرې به وي او ټولې پخې. په خپله په همدې جرګې کې ناست یم او په دغې خوا کې د دوی طرف په 8 نفره خاص د حکومت لخوا او موږ ته یې ځواب کړی دی چې مقصد تاسې موږ سره کښېنو. موږ سره په 5 جرګو کې موږ چې ورسره ناست یو، دوی خاص مقصد دا دی چې موږ په د افغانستان په هرې ساحې کې ازغن تېر شوی دی. آیا تاسې دا ولې نه راکوئ موږ ته؟ او موږ ورته وایو چې هر څومره چې تاسې موږ سره جرګې وکړئ او موږ به اخري سلګی دی وي چې تر هغو چې موږ وینه تله شوي نه وي او موږ به د ازغن تار تاسو ته موږ در نه کړو. موږ اخري دوی داسې وایي چې دا د موږ خپل سرحد دی، دا د موږ خاوره ده، چې موږ هېڅ کله هغه پخوا کومه نقشه چې دی هغه موږ در سره منو، مګر دا اوس فعلي د امریکایانو د لاسه چې جوړه شوې ده، موږ دا نقشه نه منلې ده او نه یې منو. او دوی غواړي چې مقصد ډېره خاوره اوس هم موجوده چې دا دوی کوشش کوي په دغه پسته چې دا اوس رئیس صدر ولیعهد شول، دوی غواړي چې په خپل حد دې خواته تېر کړي. تاسو یې نه پرېږدئ؟ موږ یې نه پرېږدو، نه تر اخر سلګی پرې موږ نه